یوه ښځه چې د واده په شپه باندې ورته خپل خاوند طلاق ورکو، خو د دې ټولې واقعې تر شا حقیقت سو. تاسو سره نن د دغه ښځې ویډیو د هغې د خولې شریکوم چې هغې څه ویلي دي. له موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، دا واقعه څه موده وړاندې شوې ده چې د یو هلک او جینۍ واده وشو. دا واده د دوی دواړو په ډیره مینه باندې او دواړو کورنو پکې ډیره زیاته خوشحالي هم څرګنده کړه، خو د هلک مور بیماره وه او دا هلک ډیر مالدار هم و. د به د خپل مور او د خپل پلار هیڅ خیال هم نه ساتلو چې پلار یې څه موده وړاندې وفات شوی هم و، خو مور یې ژوندی وه او ډیره زیاته بیماره وه چې د دې هر څه خبر دې جینۍ ته هم شوی و. کله چې د دې هلک او جینۍ واده وشو او پروګرام ختم شو، میلمانه خپل کور ته لاړل. نو د واده په شپه باندې چې کله دوی دواړه کېناستل ګپ شپ یې لګولو، نو جینۍ ترېنه پوښتنه وکړه چې زه خبره شوې یم ستا مور ډیره زیاته بیماره ده، خو ته یې داسې خاص خیال نه ساتي. ناوې ورته وویل چې داسې به وکړو، راځه چې دواړه ستا د مور خواته لاړ شو، لږ ګپ شپ ورسره ولګوو ځکه چې هغه بیماره ده. نو خاوند یې په دې خبره باندې ډیر زیات غوسه شو، ویل یې چې د واده شپه ده او په دې شپه باندې دا خبرې خوند نه کوي. خو ناوې ورته بیا وویل چې خیر که نن د واده شپه وي سبا به ورشو. په دې خبرو باندې د هلک ته ډیره زیاته غوسه ورغله او ورته وویل چې اوس وخت د دې خبرو نه دی او دا خبرې به بیا په قلاره کوو. جینۍ ورته وویل چې ته د خپلې مور څه خیال نشي ساتلی چې ته د هغې نه پیدا نو ته به زما خیال او زما حقوق څه وپېژنې. په دې باندې خاوند ته غوسه ورغله او د ډیر شر او تکرار نه پس یې خاوند ورته وویل چې زه نه غواړم ستا په شان ښځې سره ژوند تېر کړم او هغه ښځې ته یې طلاق ورکو. د دغه ښځې کورنۍ چې کله خبره شوله او د ټولې واقعې په حقیقت پوه شوه، نو خپله لور یې ځان سره بوتلله او څه موده پس یې د لور یو ډیر ښه ځوان سره واده وشو چې بیا یو وخت دغه ښځه خپل خاوند سره ناسته وه چې د دوی دروازه وټکېده او اواز راتلو چې د الله په نامه سره کړئ. کله چې دوی دروازه خلاصه کړه نو ویې لیدل چې یو فقیر ولاړو. ښځه ډیره زیاته خفه شوه. خاوند ترې پوښتنه وکړه څه دې ولیدل؟ ښځې ورته وویل چې ما یو فقیر ولیدو، خو دا زما پخوانی خاوند او زما هغه خاوند چې ما یې تا ته قصه کړې وه چې د مور یې هیڅ خیال نه ساتلو او پلار ته هم خفه مړ شوی و، نو هغه اوس داسې په بد حال دی. قدرمنو دوستانو، یقینا چې ډیره زیاته دردونکې خبره ده چې یو انسان د خپل مور پلار خیال نه ساتي، نو بیا اخر کې به داسې مشکلاتو اخته شي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته هدایت ور نصیب کړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.